أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې ټولو د قدر وړ محصلینو ته بیا هم سلامونه وړاندې کوم، په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست او د ژمي د شپې او ورځې به مو په خیر سره پیل کړی او تیر کړی وي. څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ او ستاسو د انلاین درسونو لړۍ دوام درلود او دوام لري او په راتلونکي به هم دوام انشاءالله ولري. نو تاسو 2 درسه مخکې ویلي وو چې نن 3م درس دی، د هوا د ککړتیا پر ضد مبارزه. هیله لرم چې هم دغه او هم ټول درسونه راسره تر پایه تعقیب کړئ. هغه موضوعات چې موږ او تاسو به په همدغه درس کې پرې بحث کوو هغه عبارت دي له د هوا د ککړتیا په مقابل کې د خلکو او د هغوی د استازو دندې، د ځنګلونو رول، د هغوی اهمیت، د هغوی پیژندنه یا هم د ونو ګټې، د موټرو د وتونکو لوګیو تصفیه، کتالیستي کنورټرونه، د یو مؤثر کتالیستي کنورټر هدفونه، د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP، د UNEP کنفرانسونه، د ژوند د چاپیریال د نړیوالې ورځې تاریخچه، د ځمکې د نړیوالې ورځې تاریخچه. د هوا د ککړتیا په مقابل کې د خلکو او د هغوی د استازو دندې. د ستراسبورګ په کنفرانس کې د پیسو د تأمین یوه مهمه مسئله رامنځته شوه. یو کنفرانس دایر شوی و چې نوم یې د ستراسبورګ و، یعنې دا په ستراسبورګ کې دا دایر شوی و. دوی د پیسو د تأمین یوه مهمه مسئله رامنځته کړه، یعنې دوی ویله چې د ککړتیا په مقابل کې مبارزه زیاتو مالي امکاناتو ته اړتیا لري. په دې شرایطو کې د دولت او د مجلس نمایندګانو دنده دا ده چې د اجرایي عمل د موجب لپاره مقررات او قوانین جوړ کړي. یعنی په ستراسبورګ کې یو کنفرانس دایر شو چې دوی د پیسو د تأمین یا وضع کولو یو مهمه مسئله رامنځته کړه. دوی وویل چې موږ تاسو چې د ککړتیا په مقابل کې مبارزه کوو، له هغو سره جنګیږو یا هغه ختموو یا یې کموو، دا پیسو ته اړتیا لري، یا هم ډېرو مالي امکاناتو ته اړتیا لري تر څو موږ تاسو د دې مخنیوی وکړو. نو دلته باید دولت او د مجلس نمایندګان دغه په عمل کې ثابت کړي، یعنی د اجرایي عمل د موجب لپاره د مقررات او قوانین جوړ، یعنی هم دا په عمل کې ثابت کړي او هم د همدغې هوا د ککړتیا لپاره مقررات او قوانین جوړ کړي. داسې قوانین لکه مثال په ډول باندې په فرانسه کې د افراد دنده ده چې باید هوښیار او ویښ وي. یعنې دوی یو ډول کنفرانسونه، همدارنګه پروګرامونه، همدارنګه ځینې سازمانونه ګمارلي دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي تر څو هغه هوښیار او ویښ وساتي. ځنګلونه یا فورسټس، د ځنګل کلمه یعنی فورسټ له لاتیني کلمې فورس څخه اخیستل شوې ده چې د طبیعت معنا ورکوي. او په علمي لحاظ ځنګل له هغې نباتي محیط څخه عبارت دی چې له ونو، بوټو او پیچکونو څخه تشکیل شوی وي او یوه معینه ساحه یې اشغال کړې وي. یعنې ځنګل به تاسو هغه ځمکې ته ویل وایو چې یو داسې نباتي محیط وي چې په هغه کې ونې، بوټي او پیچکونه همدارنګه دا ټول شتون ولري او دا په یو معلومه ساحه کې وي، نه یعنې دا یو معلومه ساحه وي چې کم تر کم باید 2 جریبه وي، هغه ته موږ تاسو ځنګل ویلی شو. که ترې هغه کم وي ځنګل موږ تاسو نشو ورته ویلی، یعنې حد اقل باید چې 2 جریبه وي. حد اکثر نو تر هر څو پورې راتلی شي، یعنې هر څومره چې ځنګل غټ وي هغونه لوی ځنګل دی. همداسې موږ تاسو ویلی شو چې له هغه محیط څخه عبارت دی چې په هغې کې نباتات، حیوانات، مایکرو ارګانیزمونه دا ټول په ګډ ډول سره
په یوه معلومه ساحه کې ژوند کوي عبارت له ځنګل څخه دی. د ونو ګټې: ونې د هوا څخه کاربن ډای اکساید زبېښي. یعنې نباتات که چې موږ تاسو وګورو دوی د فوتوسنتیز په عملیه کې کاربن ډای اکساید له محیط څخه اخلي. یعنې د پاڼو د سټوماټا د سوریو د لارې څخه همدغه کاربن ډای اکساید اخلي. همداسې د ریښو د لارې څخه اوبه هم جذبوي. کله چې دا اوبه له ریښو څخه ورسي کاربن ډای اکساید د پاڼو د لارې راسي دلته وروسته بیا د لمر وړانګې په همدې H2O دا اوبه چې دوی له ریښو څخه اخیستې وي دا وړانګې په دې باندې لګېږي. کله چې په دې ولګېږي دا اوبه تجزیه کوي، یعنې په هایدروجن او اکسیجن باندې تجزیه کوي. اکسیجن محیط ته ورکوي د اضافي محصول په ډول باندې. هغه هایدروجن چې پاتېږي دلته نو همدغه کاربن ډای اکساید دا راځي له همدغه هایدروجن سره یوځای کېږي چې په نتیجه کې چې جوړوي ګلوکوز جوړوي، یعنې CH5H12O6 دا ګلوکوز موږ تاسو ته راکوي یا جوړوي. نو د همدغې عملیې د لارې څخه دوی کاربن ډای اکساید اخلي. یعنې کاربن ډای اکساید د دوی لپاره یو حیاتي ارزښت لري چې هغه له محیط څخه اخلي. همداسې ونې د سیوري او ترشح د لارې طبیعي ساړه رامنځته کوي. یعنې موږ تاسو که وګورو نباتات چې دي دوی خپل فزیکي ډول سره یعنې ساړه رامنځته کوي. لکه څنګه چې تاسو په انځور کې ګورئ ډېر خلک تر هغې لاندې ناست دي او د لمر وړانګې او تودوخې څخه یې ساتي. همداسې ځینې دوی ترشحات لري. ترشحات مثال په ډول باندې د تحرک د عملیې په نتیجه کې دوی څه کوي د پاڼو د لارې څخه دوی اوبه خارجوي تر څو هم ځان یخ وساتي له ګرمۍ څخه او هم دا محیط چې وکړي دا یخ وساتي. یعنې د دې لپاره چې دوی خپل ځان یخ وساتي همداسې محیط هم یخ ساتي. د کورونو ترڅنګ ونې د باد واورې په وړاندې د خوندیتوب او تودوخه کموي. یعنې هغه ونې چې بیا د کورونو ترڅنګ وي هلته دوی بیا د واورې، باران، همدارنګه باد، دوړو د دې ټولو څخه محیط او کور خوندي کوي. د کروندو په شاوخوا کې ونې کولی شي په کروندو باندې د باد او تودوخې د زور مخنیوی وکړي. یعنې هغه چې بیا د کروندو په شاوخوا باندې وي هغه بیا د باد او تودوخې د زور مخنیوی په کښت کرونده باندې کموي. د خاورې د تخریب مخنیوی کوي. یعنې موږ تاسو دلته په انځور کې وینو نه، یعنې دلته دوی د خپلې ریښې په ځمکه کې ډېر نفوذ کوي، ډېرې خپرېږي او خاوره تخریب یعنې چې هغه له منځه ولاړه شي هغه دوی همدې ساتنه کوي. تازه او مغز لرونکې میوې موږ تاسو ته راکوي. همداسې ونې طبیعت ښکلی کوي. د وحشي ژوو لپاره مسکن د اوسېدو ځای دی. چې موږ تاسو ګورو موږ تاسو په افغانستان کې وحشي ژوي ډېر کم د ډېر کمې نوعې فعت دي یا ټول له منځه تللي دي. لامل یې دا دی چې موږ تاسو د هغوی د اوسېدو مسکن د اوسېدو ځای له منځه وړی دي چې هغه ځنګلونه دي. همداسې د مني له توی شوو پاڼو څخه د صرف حیث باندې استفاده کېږي نه، یعنې هغه پاڼې کوم چې په ونې کې په ځمکه باندې رالویږي له هغو څخه بیا د صرف په ډول باندې ټول یوځای کېږي سره، ځکه دوی له مختلفو منرالونو څخه غني دي. همداسې موږ تاسو ګورو چې پاڼې چې دي هغه د نباتاتو د غذا جوړولو فابریکه ده. پاڼې کې غذایي مواد ټول جوړیږي. نو دا کله چې په ځمکه رالویږي هماغه منرالونه پکښې وي. کله چې بیا موږ او تاسو هغه په لاس راوړو په وچ ډول سره بیا وروسته د بعضو پروسو څخه د هغې څخه د صرف حیث باندې استفاده کېږي. یعنې هغه نور نباتاتو ته ورکول کېږي تر څو دوی له همدغو څخه منرالي مواد جذب کړي. د واټونو په سر ونې د غږ د کموالي مخنیوی کوي. یعنې دوی کولی شي چې د اواز څپې چې کومې دي دا د دوی په وسیله باندې راکمیږي. یعنې دغه څپې په دوی په د شاخونو یا پاڼو یا هم تنو د دغو په وسیله باندې راګیرېږي تر څو د غږ د کموالي وکړي، یعنې غږ کم کړي.
د موټرو د وتونکو لوګیو تصفیه د هوا د ککړتیا پر ضد مبارزې کې یو بل شی چې دی هغه د موټرو د وتونکو لوګیو تصفیه ده. یعنې بعضې ماشینونه شتون لري تر څو په موټرونو کې نصبیږي چې تر څو د هغوی هغه د مرکباتو د کیمیاوي مرکباتو زهري خاصیت له منځه یوسي. یعنې د موټرو له اګزوست څخه وتونکي لوګي د کتالیستي تعویض کوونکو په وسیله باندې تصفیه کیږي. دا همدغه کتالیستیک کنورټرز دي، یعنې کتالیستي تبدیلونکي دي. د دغو په وسیله باندې دا تصفیه کیږي. څنګه تصفیه کیږي؟ کله چې دا تصفیه کیږي چې له خفه کوونکي حالت څخه نسبتاً بې خطره ګاز باندې بدلوي. هغه کتالیست چې د کاربن مون اکساید په منځ کې واقع کیږي د هایدروکاربنونو تخریب باعث کیږي. یعنې هغه کتالیست کوم چې د دوی دواړه په منځ کې ځای نیسي، یعنې هایدروکاربن او کاربن مون اکساید دی، کله چې د دوی په منځ کې ځای ونیسي هایدروکاربنونه څه کوي؟ تخریبوي، هغه ټوټه پارچه کوي او له اکسیجن سره یو ځای کیږي او د اوبو د بخار تولیدیږي. یعنې هایدروکاربنونه تجزیه کوي په اړوندو اجزاو باندې چې هغه تجزیه کړي، هغه بیا له اکسیجن سره یو ځای کیږي، له اکسیجن سره یو ځای شي، په نتیجه کې اوبه جوړوي چې بې خطره ماده ده. او کاربن مونو اکساید په کاربن ډای اکساید باندې بدلیږي. همداسې نایتروجن مونو اکساید په نایتروجن اکسایدن باندې بدلیږي. یعنې دلته موږ تاسو ګورو همدغه یو کتالیستي کنورټر دی. دلته موږ تاسو ګورو چې هایدروکاربنونه دي، کاربن مونو اکساید دی او د نایتروجن اکسایدونه دي چې هغه نایتروجن ډای اکساید دی، همداسې نایتروجن مونو اکساید دی. دغه په همدغه د نل کې دغه ماشین ته راځي، یعنې داخلیږي. کله چې داخل سي همدلته همدغه جوړښت چې موږ تاسو ګورو، دا جوړښت داسې عیار شوی دی تر څو همدغه مرکبات په ډیرو ساده مرکباتو باندې چې بې خطره دي په هغو باندې تبدیل کړي. یعنې کله چې دلته همدغه هایدروکاربن، کاربن مونو اکساید، نایتروجن اکسایدونه ټول ته راځي، دلته دوی سره ویشل کیږي. یعنې کتالیستونه د دوی په منځ کې ځای نیسي. کتالیست دی نه، کله چې دوی په منځ کې ځای ونیسي دوی تجزیه کوي په اوبو، کاربن ډای اکساید، همداسې په نایتروجن باندې. موږ تاسو مخکې ویل چې هایدروکاربنونه تجزیه کوي، هغه له اکسیجن سره یو ځای کوي، په نتیجه کې اوبه جوړیږي. همداسې کاربن مونو اکساید په کاربن ډای اکساید باندې بدلوي او همداسې نایتروجن مونو اکساید بیا په نایتروجن او هم اکسیجن باندې بدلولای شي. یعنې کاربن مونو اکساید ډېر خطرناک دی، یو زهري غاز دی. اما کاربن ډای اکساید چې دی هغه موږ تاسو په محیط کې تاسو ګور په نارمل ډول سره هم شتون لري. اما کاربن مونو اکساید په نارمل شکل سره شتون نشي درلودی، هغه په غیر نارمل ډول سره دی، موږ تاسو ته ضرر رسولی شي. کتالیستي کنورټرونه یا کټالایټیک کنورټرز په لوړه تودوخه کې د موټرو په انجن کې نایتروجن او د اکسیجن غازونه سره یو ځای کیږي او نایتروجن اکساید جوړوي. تاسو ګورو چې د موټرو په انجن کې هر وخت تودوخه لوړه وي، یعنې هغه ګرم وي. دلته همدغه نایتروجن او اکسیجن سره یو ځای راځي. کله چې دوی سره یو ځای شي په نتیجه کې نایتروجن مونو اکساید جوړوي یا د نایتروجن ډای اکساید جوړوي، یعنې د نایتروجن اکسایدونه جوړوي. کله چې دا جوړ کړي نایتروجن مونو اکساید بیا اتموسفیر ته په اسانۍ سره انتقالیږي. نه یعنې کله چې د موټرو په وسیله باندې دغه تولید شي نایتروجن اکسایدونه، دا بیا هوا ته په ډېر اسانۍ سره ځي. هلته چې ولاړ شي هلته بیا له اکسیجن چې په هوا کې شتون لري د هغې سره یو ځای کیږي چې په نتیجه کې څه جوړوي؟ نایتروجن ډای اکساید جوړوي یا نایتروجن مونو اکساید جوړوي. همداسې نایتروجن مونو اکساید هم جوړیږي نه، یعنې نایتروجن ډای اکساید او یا هم نایتروجن مونو اکساید جوړ شي. دا دواړه زهري غازونه دي، د انسان د بدن، همداسې د نباتاتو، همداسې
د مختلفو تعمیراتو لپاره هم دوی زیانمن دي. دا خپله یو کټالیک کنورټرز دی، یعنې کتالستي تبدیلونکی دی. موږ تاسو ګورو کله چې بعضې ګازونه د مختلفو فعالیتونو یا کیمیاوي پروسو په نتیجه کې تولید سي چې هغه عبارت دي له هایدروکاربنونه، کاربن مونوکسایډونه، د نایتروجن اکسایډونه. دا همدغه کنورټر ته کتالستي کنورټر ته د همدغې لارې څخه داخلیږي. کله چې داخل سي دا کتالیست کنورټر به مختلف برخې لري نه، یعنې دغه برخه سټینلي سټیل کټالیک کنورټر باډي ده، یعنې بې اوسپنې د هغې تنه ده، یعنې د کټالایټیک کنورټر تنه ورته ویل کېږي. دې ته همداسې دې ته د هیټ شیټ ویل کېږي، یعنې تودوخې ځای. همداسې دغه ځای ته چې موږ تاسو وینو ریډکشن کټالیست ټو الیمینیټ نایتروجن اکسایډز، یعنې دا د نایتروجن اکساید کموونکی کتالیست دی، یعنې چې هغه دغه په کمولو باندې شروع وکړي. همداسې دغه پوزیشن فار اکسیجن سنسر فلګ دی، دا د اکسیجنونو لپاره یو فلګ دی، یعنې جوړښت دی. همداسې دغه ژړه برخه چې موږ تاسو ګورو دا سیریم اینډ سیرامیک هونیکامب کټالیست سټرکچر دی، یعنې دا هغه جوړښت دی په کوم کې چې څه کېږي دغه کیمیاوي مواد تصفیه کېږي. موږ تاسو که چېرې د یو کوچنۍ مقطع راواخلو د همدغه هونیکامب، یعنې د ژمنځ ډوله، یعنې د عسلو د ژمنځ ډوله جوړښت دا داسې ښکارېږي نه، په دې کې داسې جوړښتونه دي دننه چې په هغه کې څه شي دي کټالایټیک اکټیو مټیریل دی، یعنې د تجزیه کوونکو فعاله مادې دي. نو چې هلته بیا مثلا باندې دلته المونیا اکسایډونه دي، همداسې سیرم اکسایډونه دي، همداسې ریر ارت سټیبلایزرز دي، یعنې اوسپنه په هغې کې هم شتون لري، یعنې په نادر ډول سره دا هم پکې شتون لري. همداسې دلته موږ تاسو وګورو که چېرې بیا د دې یو برخه راواخلو په دې کې بیا داسې جوړښتونه لیدل کېږي چې میجر ریاکشنز، یعنې غټ تعاملات چې هلته رسېږي. یعنې ته ګورې کاربن مونوکسایډ جمع پر دوه اکسیجن دا په نتیجه کې چې تولیدوي کاربن ډای اکسایډ تولیدوي نه، یعنې که چېرې کاربن مونوکسایډ د کتالیست ته انتقالیږي کتالیست کنورټر ته، دا بیا د کاربن مونوکسایډ راځي له چی سره یوځای کوي، دوی راځي دغه له یوې پر دوه برخې د اکسیجن سره یوځای کېږي. کله چې له هغې سره یوځای شي نو په نتیجه کې موږ تاسو کاربن ډای اکسایډ جوړ کړي. همداسې هایدروکاربنونه دا بیا راځي له 3 اټومه اکسیجن سره او له 2 اټومه کاربن ډای اکسایډ سره یوځای کېږي، په نتیجه کې اوبه جوړوي. همداسې کاربن مونوکسایډ چې بیا راشي هغه بیا د نایتروجن اکسایډونو سره یوځای کوي، چې له هغو سره یوځای کړي بیا کاربن ډای اکسایډ او نایتروجن تولیدېږي. کله چې دغه تولید سي یعنې هایدروکاربنونه د هغو په کوچنۍ اجزاو باندې یعنې په اوبو او کاربن ډای اکسایډ باندې تبدیل کړي، همداسې کاربن مونو اکسایډونه په کاربن ډای اکسایډ باندې، همداسې نایتروجن اکسایډونه په نایتروجن او کاربن ډای اکسایډ باندې تولید کړي. نو وروسته له هغې څخه بیا د همدغه لارې څخه دا راوځي. دغه برخه چې موږ تاسو ګورو اکسیډیشن کټالیست، یعنې د کتالیست اکسیډیشن کوونکې برخه ده ټو الیمینیټ کاربن ډای اکسایډ اینډ انبرنډ هایدروکاربنز، یعنې دوی څه به کوي، دوی کاربن مونوکسایډ دغه کوي په خپلو اجزاو باندې ویشي یا بدلوي، او هم غیر سوځول سوی هایدروکاربنونه، یعنې سوځول سوي دوه نه دي خطرناک لکه غیر سوځول سوي یا لږ چې سوځول سوي وي. نو بیا وروسته دا د همدغه ټیل 5 ایمیژنز، یعنې د همدغې 5 د لکۍ د لارې څخه خارجېږي. کله چې خارج سي دا اوبه کاربن ډای اکسایډ او په نایتروجن باندې تبدیل سوي وي. نو کله چې په دغو باندې تبدیل سي دا دومره خطرناکه نه دي او محیط ته ډېر کم زیان او یا هیڅ زیان نه پېښوي. د یو مؤثر یا اغېزناک کتالیستي کنورټر هدفونه. دا کنورټرونه د څو هدفونو لپاره استعمالیږي. لومړی هدف یې دا دی
چې دا کنورټر کاربن مونوکساید هایدروکاربنونه تر څه شي پورې اکسیدایز کوي؟ تر کاربن ډای اکساید او اکسیجن پورې. یعنې په کاربن مونوکساید او هایدروکاربنونه باندې یو اکسیجن نصبوي. کله چې په هغه باندې یو اکسیجن نصب سي دوی په اکسیجن او کاربن ډای اکساید باندې اکسیدایز کیږي. همداسې د نایتروجن مونوکساید او نایتروجن ډای اکساید بیا تر نایتروجن او هم اکسیجن پورې ارجاع کوي. یعنې له نایتروجن مونوکساید او نایتروجن ډای اکساید څخه یو اکسیجن جلا کوي. یعنې یو د اکسیدیشن عملیه ده، بل د ریډکشن یا هم د ارجاع عملیه ده. اکسیدیشن په یو ماده باندې د اکسیجن نصبولو ته ویل کیږي او ارجاع بیا له یو مادې څخه د اکسیجن جلا کولو ته ویل کیږي. نو دلته چې په کاربن مونوکساید او هایدروکاربنونو باندې اکسیجن نصب سي دوی په کاربن ډای اکساید او اکسیجن باندې بدلیږي، او چې بیا اکسیجن ورڅخه جلا سي په نایتروجن باندې بدلیږي. دا یو هدف، یعنې دوی کاربن مونوکساید او هایدروکاربنونه تر کاربن ډای اکساید او اکسیجن پورې اکسیدایز کوي، او نایتروجن مونوکساید او نایتروجن ډای اکساید بیا تر نایتروجن پورې ارجاع کوي. دوم هدف یې دا دی چې دا کنورټر په لومړۍ حجره کې د اګزوز د ګرمو غازونو د هایدروکاربنو بشپړ احتراق ګړندی کوي او کاربن مونوکساید انتشار کموي. یعنې دوی دغه هایدروکاربنونه چې کوم شتون لري دا چې کله داخلیږي د همدغه کنورټر په وسیله باندې بشپړ سوځول کیږي. چې بشپړ وسوځول سي د هغوی احتراق ګړندی کیږي. چې وسوځول کیږي چې ډېر وسوځول سي نو د کاربن مونوکساید هم انتشار هم کموي د همدغه کنورټر په وسیله باندې. دا بل هدف. دریم هدف یې دا دی چې لوړه تودوخه د نایتروجن مونوکساید تولید ډېروي. هر څومره چې تودوخه ډېریږي نایتروجن مونوکساید هم ډېر تولیدیږي. دا کنورټر دویمه حجره بیا د کتالیز په وسیله باندې چې په کښته تودوخه کې کار کوي د نایتروجن مونوکساید په نایتروجن اکسیجن باندې تجزیه کوي. دا بل هدف دی. ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا هم UNEP United Nation Environment Program د دې لپاره چې په چاپیریال پورې د مربوطه موضوعاتو په باره کې یو علمي موافقه په کار واچول سي. یعنې په لومړیو کې د 1980 د شلمې پیړۍ څخه مخکې په همدې هکله باندې هیڅ یو داسې علمي موافقه نه وه تر څو چاپیریال ستونزې راکمې کړي. نو د دې لپاره چې چاپیریال پورې مربوطې ستونزې موضوعات چې دي د هغو په باره کې یو علمي موافقه باید موجوده وي. نو دا باید په کار واچول سي او کوم مشکلات چې شتون لري په هغو باندې باید ګډ کار وسي. نو د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلي لخوا څخه په کال 1900 میلادي کې د یونایټډ نیشن انوایرنمنت پروګرام یا UNEP جوړ شو. د UNEP هدف دا دی چې تر څو د یو هیواد نه بلکې د نړۍ صنعت او پرمختګ او د نړۍ اوسیدونکو د ژوند معیار او د ژوند سهولتونه بې د چاپیریال د کړېدو بهتره او پرمخ ولاړ شي. هم کوشش کوي تر څو خلکو ته پوهاوی ورکړي. د UNEP هدف دا نه دی تر څو خلک باید چې وکړي د نړۍ صنعت او پرمختګ یې راکم کړي. دوی نړۍ ته دا نه وایي چې تاسو ته صنعت او پرمختګ مو راکم کړي. دوی وایي چې موږ او تاسو باید په داسې برخه کې په دې ډول څه کار وکړو چې هم مو صنعت او پرمختګ په همداسې ډول جریان ولري یا ډېر جلب سي او هم باید چاپیریال ککړ نه کړو. نو دا دوی هدف دی. د UNEP دندې او کارونه د چاپیریال ساتنې پروګرام د کنټرول پروګرام دی، یعنې ایرت واچ. دا چې چاپیریال څنګه ساتل کیږي، څنګه باید وساتل سي، څوک یې باید وساتي، هغه څنګه کنټرول سي، دا دی یو کار دی. چاپیریال ککړونکو په اړه څېړنې او تحقیقات دي. کوم ککړونکي دي، کوم ډېر خطرناک دي، کوم لږ دي، کوم ډېر تولیدیږي، کوم کم تولیدیږي، کوم ډېر تولید سوي دي، کوم کم تولید سوي دي. چاپیریال ساتنې لپاره د غوره او سالمو پالیسیو انتخاب او په کار اچول دي. د معلوماتو راټولول او د رسنیو د لارې خپرول دي. همداسې د چاپیریال ساتنې د پروژو په کار اچول چې مختلف پروژې دوی په مختلفو هېوادونو کې په کار اچوي. UNEP په لاندې ساحو کې خپلې پروژې په کار اچوي. یعنې په مخکې موږ تاسو وویل چې دوی پروژې په کار اچول یو د دندو څخه ده.
دوی په همدې ساحو کې پروژې په کار اچوي. لومړی د اوزون طبقه کې. د اوزون طبقه موږ تاسو مخکې پرې ډېر بحث کړی دی، مکمل ورباندې پوهېږو چې هغه څومره ارزښت لري. په ټرانسپورټ په برخه کې ځکه ټرانسپورټ چې دی هغه ډېر ککړونکي تولیدوي. اقلیم چې دی همدغو کړونکو په وسیله باندې اقلیم تغیر کېدای شي. په اوبهیز چاپېریال کې چې هلته مایکرو ارګانیزمونه ژوند کوي چې د ککړتیا په وسیله باندې متاثره کېږي. سویل ډیګریډیشن دی، همداسې د خاورې تخریب، د هغې د جوړښت، همدارنګه د هغې د ښه ساتلو لپاره، د انرژیو ساتنه او محافظت لپاره، همداسې د اوبو په سیسټمونو کې چې اوبه باید څنګه استعمال شي، څنګه ولګول، څنګه په کار واچول. د ښاري چاپېریال لپاره مختلف پروژې په کار اچوي. همدارنګه د انسانانو د مسکن په برخه کې چې د عمده هدف دی. د صحت په برخه کې زهري او کیمیاوي مواد، د چاپېریال ساتنې اصول او قوانین، چاپېریال د کړونکو بیکاره او فضله مواد، د همدې ټولو برخو کې د خپلې پروژې په کار اچوي. UNEP ځینې کنفرانسونه دایر کړي وو چې هغه په دې ډول سره دی. لومړی کنفرانس یې د سویډن مرکز استاکالم کې په کال 1902 میلادي کال کې دایر شو او چاپېریال ساتنې عمده اصول یې واضح کړل. لکه د یو هېواد صنعت باید د ګاونډي هېواد چاپېریال متضرر نه کړي. یعنې یو هېواد چې کوم صنعت کې کومې کارونه سرته رسوي، کوم محصولات لاسته راوړي، نو بل هېواد باید ورڅخه متاثره نه شي، متضرر باید نه کړل شي دوی د ککړتیا په وسیله باندې. دویم کنفرانس د کینیا د هېواد په مرکز نیروبي ښار کې دایر شو، کوم چې د UNEP مرکزي اداره هم پکښې فعالیت کوي، یعنې په کینیا کې همدغه اداره شتون لري. دریم کنفرانس د برازیل په مرکز ریو ډي جنیرو کې په کال 1992 کې دایر شو. 100 ملي رهبرانو پکښې برخه اخیستې وه. پکې UNEP نور پرنسپونه چې په لومړي او دویم کنفرانس کې نه وو واضح شوي واضح شول او د ځمکې د سوکي ان ارت سمیټ په نوم یې شهرت پیدا کړ او پکې لاندې موضوعات تاکید کېده. لومړی متداوم او استوار اقتصادي پرمختګ، یعنی یو دوامداره او استوار اقتصادي پرمختګ باید شتون ولري. صنعتي پرمختګ باید طبیعي زیرمې متضرر نه کړي. یعنی که چیرې موږ تاسو مخکې وویل چې دوی یو هدف دا دی چې یعنی عمده هدف یې دا دی چې د نړۍ صنعت او پرمختګ باید د چاپېریال د ککړتیا پرته پر مخ ولاړ شي. نو دوی ویل چې صنعتي پرمختګ باید طبیعي زیرمې متضرر نه کړي. که چیرې موږ تاسو صنعت څخه محصولات لاسته راوړو، هغه باید نه اوبه ککړه کړي، نه هوا ککړه کړي، نه نباتات ته ضرر ورسوي. صنعتي او مترقي هېوادونه ژمنه وکړله چې دوی به د چاپېریال ساتنه په نظر کې نیسي. یعنې تر ټولو د چاپېریال ککړتیا چې ده هم دوی ته متوجه ده، ځکه دوی صنعتي پرمختګ ډېر کړی دی. موږ تاسو دوې مهمې ورځې لرو، یعنې دا همدغو ملګرو ملتونو لوري څخه څنګه شوي دا ټاکل شوي دي. لومړی چې د هغه د ژوند د چاپېریال د نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د جوزا په 15مه نیټه چې د میلادي کال د جون د میاشتې له 5مې سره سمون لري. په ټول نړۍ کې د ژوند د چاپېریال د نړیوالې ورځې په نامه له 1972 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د مختلفو مراسمو سره لمانځل کېږي. لکه په سړکونو کې لاریونونه، یعنې لاریونونه په دې اړوند وي چاپېریال وساتئ، محیط وساتئ. همداسې د بایسکل د ځغلولو مسابقې په کار اچول کېږي، کنسرټونه، د نقاشي او ونو مسابقې، همداسې په ښوونځیو کې د نیالګیو په کښېنولو لمانځل کېږي. یعنې دې ته ورلډ انوایرنمنټ ډے ویل کېږي. بله ورځ بیا د ځمکې نړیواله ورځ، یعنې یو د چاپېریال نړیواله ورځ ده، بل د ځمکې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د اپریل د میاشتې په 22مه نیټه چې د ثور د میاشتې له 2مې نیټې سره سمون لري، په نړۍ کې په ډېری هېوادونو کې د نړیوالې ورځې په نامه له 1970 میلادي کال راهیسې له 1970 میلادي کال راهیسې لمانځل کېږي. په دې ورځ په شمالي نیمه کره کې پسرلی وي او په جنوبي کې دوبی شروع کېږي. لمر په جنوبي قطب کې ډوبېږي او په شمالي قطب کې راخیږي. د دې بنسټ ایښودونکی ګیلور نلسن یو امریکایي سناتور دی چې د همدې ورځې اساس یې ایښی دی.
ارت ډے 22 د اپریل لمانځل کیږي هر کال. درس په همدې ځای و. ستاسو کورنی کار دا دی چې تر ټولو زیاته ککړتیا محیط د څه شي د لارې تولیدېږي؟ کومو سرچینو د لارې تولیدېږي؟ د 1990 کال د 10مې میاشتې په 11 تاریخ به یې ماته وسپارئ. کیمیا دویم ټولګي. پاملرنې مننه. که چېرته کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې راته پرېږدئ. تر راتلونکي درس پورې ښه وخت او ښې چارې.